ټیک ټاک ته د ویډیو اپلوډ کولو صحیح طریقه څه ده؟ ان اکثر مونږ ډېر ښکلي ویډیو جوړه کړو خو چې مونږ کله هم هغه اپلوډ کړو ټیک ټاک ته نو مونږ په اپلوډ کولو په ټایم کې په وخت کې داسې غلطیانې وکړو داسې تېروتنې وکړو چې د هغې د وجې زمونږ ویډیو د پاریو د تلو د وایرل کېدو هغه کمې موقع چې وي هغه ډېرې زیاتې کمې شي. نو زه تاسو ته په دې ویډیو کې یو طریقه ښایم چې سې طریقه سره چې په هغې باندې مونږ ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. ګورئ دلته زه د سکرین ریکارډینګ ان کوم اوس ما سره دلته کې ګورئ ټوله طریقه درته ښایم نو ویډیو به لږه اوږدېږي خو تاسو ډیټیل سره ټوله ایکسپلین کوم. ګورئ دلته به زه ټیک ټاک داسې کولاو کړم دلته اوس رالم داسې پلس باندې ځای کلیک کوم او ویډیو ستاسو تر مخکې دلته کولاوم چې تاسو ته زه ووایم. ګورئ زه اپلوډ باندې کلیک کړم داسې به یو ویډیو راواخلم ویډیو مې راواخیسته اوس به دا زه اپلوډ کوم دلته کې ګورئ دلته کې دا ویډیو ده نو زه به څه وکړم دلته کې یو دم سره یو سټوري راځي یو نیکسټ راځي زه به نیکسټ کړم. سټوري چې موږ ویډیو اپلوډ کړو هغه 24 غنټې پس ایکسپایر شي دغه زموږ صرف سټوري. بیا به راشم دلته به زه سیټینګ کوم د هیش ټیګز نو هیش ټیګ به زه څنګه لګوم ګورئ دلته کې ګوره زما سره هیش ټیګ دی په هیش ټیګ کې موږ دا غلطي کوو چې موږ هغه هیش ټیګ لګوو چې زموږ د ویډیو سره هېڅ تعلق نه وي زموږ د ویډیو ریلیټډ نه وي خو بس صرف ویوز پسې وي. نو هیش ټیګ تاسو هغه لګوئ ویوز دې کم وي د ویوز هېڅ خبره نه ده خو چې ستاسو د ویډیو سره ریلیټډ وي. فار ایگزامپل زما ویډیو ده دې زه ریلیټډ هیش ټیګ لګوم کال یا دلته کې ما الریډي راغلی دی داسې دا کوم ګورئ ایمرجنسي ما داسې ولیکو داسې که نه لږ اوس د ما د ویډیو سره دا سره ریلیټډ هیش ټیګ اندازه لګوم داسې تاسو به د خپل ویډیو سره ریلیټډ هیش ټیګ ولګوئ نه به ډېرې زیاتې لګوئ نه به ډېرې کمې لګوئ ګوزار هر غونډې هیش ټیګ به تاسو ولګوئ خو په هر یو تاسو خامخا یو هیش ټیګ ضروري لګوئ. هغه څه دی هغه ستاسو د آی ډي تاسو کوم ټیک آی ډي کوم یوزر نیم چې دی فار ایگزامپل زما ملک عثمان 9 شو دا به تاسو په هر ویډیو کې خامخا لګوئ ډېره فایده وي تاسو په هیش ټیګ کې دا ولګوئ. هیش ټیګ خبره ختمه اوس لاندې بیا څه دي اوس دلته کې دی لاندې زما سره دا دی ټیګ پیپل لوکیشن زما سره د ضرورت نشته زه ټیګ خلک ولې ټیګ کم برناکه ګوره زه د خلک داسې وکړي چې 100 150 180 50 خلک راولې ټیګ یې کړي دا کې لاس خپل ویډیو ښه خرابه کړي هغه ویډیو ته لاړ شي وګورو ډایرکټ ولې سکیپ کړي. ګوره اوس زه څه وکړم دلته کې به زه راشم لوکیشن ته نو په لوکیشن کې که ته سلیکټ کړې سلیکټ که نه سلیکټ کړې هېڅ خاص ضرورت نشته ګوره لوکیشن که ته سلیکټ کړې داسې به وکړې دلته به راشې ته په لوکیشن کې به دا کې چې ته خپل کلی سلیکټ کړې او نه به دا کې چې ته پوره ملک سلیکټ کړې. گزارحال غونډې لوکیشن به ټارګېټ کړې فار ایگزامپل زه دلته کې ټارګېټ کوم زه چې اوس ته اپلوډ کوم زه ټارګېټ کوم دیر دلته کې خو زیاتره زه په خپلو ویډیوګانو کې لوکیشن نه ان کوم که نه ما سره دا دی آپشن شته دی که ستاسو سره دا آپشن یې نه وي د کومه ویډیو کې تاسو ته ښایم که دې کې کم یو هم ستاسو سره نه وي نو کمنټ وکړئ زه په بیا ویډیو جوړه کړم دا مو ولګو. بیا به راشم لاندې یو بل سیټینګ دی پلی ایډ ټو پلی لیسټ که پلی لیسټ ما چانه جوړ کړي وي نو پلی لیسټ کې ویډیو ولګوم داسې ګورئ پښتو ټپس کې ما ولګول پلی لیسټ کې د ویډیو لګولو پیدا سوي چې ګوره پلی لیسټ کې د ویډیو ولګې پای کې په ټول پلی لیسټ کې یو ویډیو وایرل شي نو هغه نور ویډیوګانې په خپله ځي خلک هغه هم ګوري د هغې پلی لیسټ ته وځي. دویمه پلی لیسټ شو بیا به راشم هو کین واچ دس ویډیو اکثر موږ دلته کې دا غلطي کوو 10 کې دلته زموږ سره پرنټ کې وي یا اونلی می کې وي نو بیا موږ ویډیو اپلوډ کوو موږ یاره 0 ویو کې پرته راډو سره په ویوز نه راځي نو هغه دلته کې ایوری ون سلیکټ کوئ نو تاسو ویډیو به هر چاته شو کېږي بیا به سیټ وي. بل کمنټ څه دی الاو کمنټ کمنټ موږ بندول غواړو دا به داسې آپ کو وایي چې موږ ته خلک کمنټ یې کولی شي دا به ځان سره داسې آن پاتې کړو. بیا راځي دلته کې ګورئ اوس ګور الاو ډو اټ الاو سټیج دی دا جسټ کلیک کوم ما بر آپشن راځي ډو اټ از ان اویلیبل ویډیو لانګر دین 3 منټ نو زما ویډیو 6 منټه دا ما ته ښه چې 3 منټ رقم ویډیو غټه وي پای باندې ډو اټ او سټیج نه ان کېږي دا آپشن ما سره نه راځي کله وړه اپلوډ کوم ما ته به راځي. بیا راځم مور آپشن ته کلیک کوم نور څه دي نو دا آپشن دی الاو اټو جنریټډ کیپشن ان د ویس مثلا نشته سلیکټ کیپشن لینګویج دا سیټینګ هم په خپل ځای پرې دی. بیا ګوره دلته دې آپشن ته وګورئ برانډډ کنټینټ اینډ ایډز خلک دا آپشن اکثر په ویډیوګانو باندې ان کوي چې زموږ ویډیوګانې فاریو ته لاړې شي خو ګوره دا آپشن د فاریو دپاره نه دی دې ایکسپلینیشن ما کړی چې برانډډ کنټینټ دا آپشن د سره پاره دی په دې پروفایل کې د ویډیو اوس هم پراته ده تقریبا 1 میلیون ویو دي په دې ویډیو باندې چې برانډډ کنټینټ څه ته وایي او دا ویډیوګانې باندې موږ ولې ان کوو نه ان کوو هغه ویډیو تاسو وګورئ په پروفایل کې پراته پین کړي زما. بیا به راشم
بیا د سما ټول سټینګونه وشو دا زما سره د ویډیو ټول سیټینګز دي دا ما ټول وکړه په دې کې دین اخوا نور هیڅ هم نشته دغه یو سیمپل اسانه طریقه چې په دې سره موږ ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کوو دا ډیره زیاته ښکلې سي ویل کېږي مخکې پارو ته هم سي خو مطلب ګوره ټیک ټاک کې دا نشته چې 100% زموږ ویډیو پارو ته لاړ شي د زموږ په کنټینټ ډیپینډ کېږي موږ سیټینګ ډېر هم ښه وکړو خو زموږ ویډیو د کار نه وي دا بالکل نشي تللی نو امید لرم ویډیو ستاسو خوښ شوي ویډیو راسره لایک کړئ د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ